الله الرحمن الرحیم. راځو خپل پی ایچ پی پروجیکټ شروع کوو او په دې ویډیو کې به زه یوازې تاسو ته یو لنډ انټروډکشن درکړم د خپلې د مودې پی ایچ پی د پروجیکټ په اړه باندې. دا د یو آنلاین بک سټور پروجیکټ دی، یعنې آنلاین د کتابونو د خرڅلاو پروجیکټ. په دې کې اساسي او مهمه لینګویج څه ده؟ هغه پی ایچ پی ده، چې تاسو باید خامخا زده وي. له دې سره اشنایي تاسو ډېره مهمه ده. دویمه او مهمه مسله چې هغه اجکس ده. اجکس به مو په خپل پروجیکټ استعمالوو. دا یو قوي او ښه ټکنالوژي ده د ښه او تیز اپلیکیشنونو د جوړولو لپاره. دې سره لږ اشنایي هم تاسو د پروژې لپاره کافي ده. دا څلور مهم لینګویجونه دي چې موږ په خپل پروجیکټ استعمالوو. HTML ده، CSS ده، جاوا سکریپټ او پی ایچ پی. خو جاوا سکریپټ دومره مهمه نه ده. که چیرې تاسو جیکویري هم زده وي ډېره ده. جیکویري به مو خپل پروجیکټ استعمالوو او جیکویري سره اشنایي تاسې ښه ده. لږ څه اشنایي د جیکویري سره هم تاسې کافي ده. هغه مهم او اړین مسایل چې په دې پروژه کې مو په نظر کې نیولي چې په دې پروژه کې به مو ترسره کوو، هغه د کتابونو انزالټول، ډیلیټول او اپډیټول دي. د یوزر رجسټریشن او د ایمیل کنفرمیشن ده، د هغو ایمیل تاییدول. اتنټیکیشن اتورایزیشن ده، ډاونلوډینګ او اپلوډینګ دي او نور مسایل دي. کتاب د معلوماتو ثبتول دي چې چا ډاونلوډ کړی، چا اپلوډ کړی، او د کتابونو آنلاین اخیستل او ځینې نور مسایل لکه د ایمیلونو لیږدول یوزرانو ته. دا به وروسته هم موږ پکې اضافه کړو. د ګټ هب ریپوزیټري دلته موږ تیاره لرو او په دې کې مو ټول کوډونه هلته تیار اچولی دي. تاسو کولی شئ هغه راواخلئ او په خپل کمپیوټر ته راډاونلوډ کړئ او له هغو څخه ګټه واخلئ. که چیرې تاسو د پروژې په کومه برخه کې مشکل ولرئ. یو د ډیټابیس سکریپټ هم پکې موجود ده. هغه سکریپټ له ریپوزیټري څخه راواخلئ او ډیټابیس چې موږ کوم دلته لرو تاسې هم کولی شئ په خپل کمپیوټر کې په هماغه ډول سره د دې سکریپټ څخه ډیټابیس لاسته راوړئ. مای سیکویل سکریپټ ده. موږ ځکه د ډیټابیس د جوړولو په مسایلو باندې خبر نه کوو، ځکه د پی ایچ پی پروجیکټ او موږ ډېر تمرکز د هغه یوازې په پی ایچ پی باندې ده. او راتلونکي ویډیو به د بک کریډ اپریشنز په اړه وي چې څرنګه موږ کولی شئ د کتاب په اړه کریډ، ریډ، اپډیټ او ډیلیټ اپریشنونه ترسره کړو. نو راځئ چې پیل یې کړو.